السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو د نننۍ ویډیو چې دا ډېره ضروري ډېره اهمه ویډیو ده. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زما په دې سایډ باندې به تاسو ته یو پټو ښکاري چې یاره دا د بېنظیرې پټو دی او د ډېر وخت راځي دا خلک چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم شامل دي نو د دې هغه وختن په وختن چې کوم 3 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد هغه پیسې راځي د خلکو ته چې کوم دی اخلي په یو کارډ باندې زنانو ته د چا چې کومې زنانې چې کونډې وي وغیره. اوس ډېر ملګرو پکې د وخت راسي داسې دوکه شروع کړلي چې یاره یو میسج به تا ته راشي د یو نمبر نه او یا ټیلینا نمبر یې وغیره یو نمبر وي تا ته به په هغې کې لیکلي چې یاره ستا د بېنظیر انکم سپورټ د طرف نه 25,000 روپۍ راختي دي او ته په دې لاندیني نمبر باندې رابطه وکړه او دا روپۍ چې دي دا وصول کړه. بیا چې کله تا هغه بل نمبر ته ټلیفون کې تاله چې کوم نمبر درکړی چې یاره دې نمبر ته ټلیفون کړه چې دا پیسې څنګه وصولې هغه نمبر ته چې بیا پکې ملګري ټلیفون وکړي نو په خپل ځاني باندې ما ټرای کړی نو ډېر ملګرو هم دغه وایي چې یاره کله چې تا هغه نمبر ته ټلیفون وکړه په تا ته یاره د ایزي پیسې دوکان ته لاړ شي چې پیسې تا ته په ایزي پیسې در ولېږو. نو دوکه ستا سره په دغه ټایم کې څنګه کوي کوم چې داسې ساده شان دوکاندار وي د ایزي پیسې کار کوي نو د هغه سره به داسې قسمه دوکه وکړي کله چې ته موبایل ورکړې یاره هغه ته به ته ووایې یاره دا ګوره زما انعام راښتی دی 25,000 روپۍ پیسې مې راښتې دا روپۍ چې کومې دي. نو چې کله هغه دوکاندار ته نمبر میلاو کړې او هغه تا ته چې چا راېږلې وه هغه ایزي پیسې ور دوکاندار له ورکړې نو هغه به ده ته لیږې یاره وایي دا کوډ وه دا ووه کله ورته په ایزي پیسې کې دا ووه لکه لیږې د اکاونټ هغه نمبر چې کوم سیسټم یې هغه ته لرکوي. نو چې کله ساده دوکاندار یې خپل د اکاونټ نمبر یې دا ورته په دې چلول کې وي په ټلیفون کې نو د هغه غریب دوکاندار سره چې څومره مې ایزي پیسې په دغه موبایل کې هغه ایزي پیسې ته غونډه ځان ته راوړئ او دا نمبر فکس کړی دی یو ګنټې دوو دپاره بیا دغه نمبر مکمل بند شي. نو هغه ملګرو دپاره دا ویډیو دی چې چا ته هم دا میسج راځي بس دا میسج د وخت سره ډیلیټ کوئ. څوک داسې لیونی دی چې ستا یو 25,000 یا څوک وایي ستا په 40,000 دا روپۍ راښتي دي او تاله روپۍ درکوي نو چې روپۍ تاله درکوي نو بس په اسات باندې 12,000 ستا شوې 12 زما شوې دا ورته سیپ وایه. البته دومره پورې کوو چې یاره میسج ډایرکټ ډیلیټ کوئ ټلیفون ته هم څه ضرورت نشته چې یاره تاسو ورته مطلب دا دی چې ټلیفون ورته میلاو کوئ. نو ټلیفون چې کله میلاو کوي ساده دوکاندار نو مثال په تور هغه دوکاندارانو ته هم دا خواسته چې یاره د داسې قسمه په دې خبرو باندې دوکه نه شي چې ته دغه ستاسو نه چې دی روپۍ اخلي د ډېرو دوکاندارانو سره دا چلو کو اوس خو تقریبا چې یاره خلک لږ ډېر پوه شوی دی په دوی باندې دغه ډیلیټ کوي. بل مونږ که سوچ وکړو د جیتو پاکستان د شو د طرف نه چې کمی هغې کې هم تا ته به راشي چې یاره ستا یو کروله راښتي دی او 15 لکه روپۍ دي او 15 تولې سره دي نو تا ته به دا څه وایي یاره چې په دغه نمبر رابطه وکړه کله چې ته په هغه نمبر رابطه وکړې تا ته به څه وایي ما ته دومره زلوډ وکړه یا به وایي یاره 40,000 روپۍ راولېږه چې تا ته دا دومره انعام درشي. نو دې کې دا ساده خلک دغه دی چې یاره ستا یو کروله راوخوته یا 15 لکه روپۍ نو ده ته صرف دغه ووایه دا سرم ستا شو یا دا کروله هر سم ستا شو موږ له 1 لک روپۍ راولېږه دی تا له 1,000 روپۍ دلم نه رالیږي. نو په دغه کې یاره چې کوم ساده کسان هغه داسې ولېږي یاره دغه 40,000 روپۍ ته ولېږي کله ورته 20,000 ولېږي د هغې نه بعد هغه خپل نمبر بند کړي نه بیا 15 لک روپۍ نه 15 تولې سونۍ نه کرولۍ هغه روپۍ ته ځان له ووایي. دا دوی یو کاروبار راښکلی د ډېرې مودې راسې روان دی ډېر خلک یې په دې چل ول کې غرق کړو. نو کوشش کوئ چې یاره د داسې قسمه میسیجونه نه د دې نه چې دي دا بس د وخت سره صرف ګورئ چې یاره څه دي ډایرکټ ډیلیټ کوئ بس د وخت سره ډیلیټ کوئ خبره ختم. داسې نه چې یاره یو کس پسې ورپسې شي بعضې ملګرو ته به کوي یاره کراچۍ ته به راشي نو ډېر ملګري پکې داسې هم شوي دي چې یاره کراچۍ ته تللي به دې پسې نو هلته لاړ شي بیا ورته ګلۍ وخوري داسې ګلۍ ورته وخوري چې یاره بیا ورته به سر اکثر تماچي کېږي دغه چل ول کې روپۍ واخلي د ډېرو کسانو سره په دغه چل کې روپۍ واخلي چې یاره تاسو ته چې ما څنګه ووایې تا ته به وایي یاره دې نمبر ته دومره زلوډ کړه نو زموږ اکثر پکې ساده یو نیم کس هغه د دې پیسو لالچ وکړي چې یاره یو کروله ده او یو دغه راښتی دا ستا څنګه راوخوتو لږ هسې سوچ دې ته پکار دی چې ستا دا روپۍ څنګه راوخوتې. نو داسې خبره خو د جیتو پاکستان شو طرف ته لاړه دغه چې دي دغه هم بالکل فراډ دی او د بېنظیرې دا پیسې چې کومې دي دا کم میسج چې راځي دا د وخت سره ډیلیټ کوئ دا بالکل دوکه ده او په دغه 12,000 روپیو کې چې کم اهل دی او مثال په طور دغه د بېنظیر د روپۍ د وخت نه اهلي تقریبا زه به ووایم 15 کالونه چې کم اخلي بس دغه پیسې چې کله هم راځي خپل کارډ د زنانو ته د چې کم دی دغه کارډ دې وړي او دغه پیسې به راکېش کوي دغه به راخلي. نور د میسیجونو خبره چې کوم د ډېرو ملګرو یاره زموږ سره دوکه وکړله څوک سوی جیتو پاکستان شو والا دغه چې کوم دی دا بالکل یو بکواس دی فیکس دغه جوړ شوي دي او لکه زه به اوس یو کس ته میسیج وکړم چې یاره ستا 10,000 روپۍ انعام راښتی دی یو څه به ورته ولیکم چې یاره تا پلانکی کار داسې کړی و ستا 10,000 روپۍ انعام راښتی دی خو ما ته یو 1500 روپۍ زلوډ یا 1500 روپۍ ایزي پیسه کما ده نو 1500 روپۍ چې الریډي زمانه واخلي غلا وکړي 1500 د بل نه واخلي 1500 د بل نه نو د ورځ کې دوی تقریبا 9,000 روپۍ ورځ په دې چل باندې جوړوي دا خلک چې دی ټول غرق کړو نو دا بالکل دروغ دي او په دې باندې چې دی اعتبار مه کوئ. ټیک ده ملګرو دغه میسج چې راځي دا د وخت سره ډیلیټ کوئ.